بسم الله الرحمن الرحیم. رسیدلیو یو سلو شپږ شپېتم نمبر صفحې ته. په یو سلو شپږ شپېتم نمبر صفحه کې موږ په اتمه وحده کې درې حواره ولوستل. نن د درې حوارونو وروسته المفردات یا کلماتو ته رسیدلیو چې معناوې زده کړو. المفردات العرض پریزنټیشن یا وړاندیز پیشکش یو څه وړاندې کول چا لپاره چې وی ګوري. انظر واستمع واعد وګوره واوره او تکرار کړه. طفل ماشوم، اطفال ماشومان. طفل جمع ده ماشوم، اطفال ډیر ماشومان. مستشفى هسپتال یا شفاخانه. شرکه شرکت، پښتو کې مرته شرکت وایي کنه، خلک پکې کار کوي. کلیه الطیران د پیلوټۍ پوهنځی. کلیه الصیدله د فارمیسي پوهنځی. کلیه التمریض د نرسنګ پوهنځی. کلیه الهندسه د انجینرۍ پوهنځی. یدرسو درس ورکوي. طیار پیلوټ یا پایلټ. ممرض نرس. صیدلی فارماسیست یا دواخانه والا چې وي. المرحله الابتدائيه ابتدائي مرحله پښتو کې مرتوایو. المرحله المتوسطه منځنۍ مرحله یا متوسطه مرحله. یو سلو شپږ شپېتم نمبر صفحه خلاصه شوه. انتقالي یو سلو اووه شپېتم نمبر صفحې ته. الوحدة الثامنة اتم وحده څلور څلوېښتم نمبر درس یو سلو اووه شپېتم نمبر صفحه. لومړی تمرین صل بین الشخص والمکان المناسب. د شخص او مناسب ځای په هکله په منځ کې یو خط کش کړئ. صل وصل کې کنه دینه چې کوم یو مناسب هغه ته اوس ګورو دا څه دی. شکل نه معلومیږي او د کار نه معلومیږي چې ډاکټر دی. نو ډاکټر چې دی څه بلوستوي؟ طب پوهنځی بلوستوي کنه. نو دینه به یو خط کش کو کلیه الطب ته. انجینر دی کنه. نو د انجینر په ضرور د انجینرۍ پوهنځي نه فارغ شوی وي کنه. نو هغې نه به یو خط کش کو کلیه الهندسه. او دا چې دی څه ښکاري؟ فارماسیست غوندې ښکاري ځکه چې لږ سپین چپن یې مچولی او لږه فاتحه هم کار کوي. نو دې ته به خط کش کو کلیه الصیدله. او دا چې دی پیلوټ ښکاري کلیه الطیران. او دا معلم دی نو دا به حتما تعلیم و تربیه نه فارغ وي. دې نه به یو خط کش کو داسې په دې کونج کې کلیه التربیه. التدريب الثاني دویم تمرین دی. اکمل الفراغ بالکلمة المناسبة من القائمة. دلته خانه خالی دی یا خالی ځایونه دي. دلته یو کالم دی. د کالم کې بعضې الفاظ مناسبه به دلته کېږدئ. ادرس الطيران في كلية الطيران. پیلوټي لولمه د پیلوټۍ په پوهنځي کې. ادرس التمريض في كلية التمريض. با نه به روالو. نرسنګ لولم د نرسنګ په پوهنځي کې. ادرس التربية في كلية التربية. ادرس الهندسة في كلية الهندسة. انجینري د انجینرۍ په پوهنځي کې لولم. ادرس الطب في كلية الطب. طب د طب په پوهنځي کې لولم. ادرس الصيدلة في كلية الصيدلة. فارمیسي د فارمیسۍ په پوهنځي کې لولم. دا یو سلو اووه شپېتم نمبر صفحه. یو سلو اته شپېتم نمبر صفحې ته انتقالیږو. اتمه وحده ده مفردات اضافیه. اضافي مفردات دي. العرض وړاندیز دی. انظر واستمع واعد وګوره واوره او تکرار کړه. هذه ساعة. دا څه دی؟ ساعت دی. ما ویلو چې ساعت هر وخت الساعه په عربي کې هر وخت ساعت ته نه وایي. الساعه وخت هم وایي. الساعه بجو ته هم وایي. ها الساعة الواحدة یوه بجه. الساعة الثانية دوه بجې. دلته داسې راځي لکه پښتو کې الثانیه دویمه کنه، لکه دویم ساعت. هغسې هم دی تحت لفظي معنی هغسې ده. خو چې کله موږ نه څوک پوښتنه وکړي په عربي کې کم الساعه څو بجې دي ورته وایم الساعه الثانیه. پښتو کې داسې وایي چې دویمې بجې دي. نه،
ځکه بعض اصطلاحات دي په یو ژبه کې یو رقم استعمالېږي. په عربي کې چې کله موږ ویل کم الساعه، الساعه الثانیه مطلب 2 بجې دي. الساعة الثالثة 3 بجې. الساعة الرابعة 4 بجې. الساعة الخامسة 5 بجې. الساعة السادسة 6 بجې. که چېرته پیریډ ته واوړو صنف ته نو بیا شپږم ساعت 5م ساعت راځي، خو که بجو ته واړو 6 بجې 5 بجې. ځکه موږ په عربي کې 6 بجو ته الساعة 6 نه وایو، الساعة الخامسة نه وایو، الخامسة، او ځکه وخت لپاره بجو لپاره الخامسة والسادسة استعمالي. الساعة السابعة 7 بجې. الساعة الثامنة، الساعة الثامنة 8 بجې. الساعة التاسعة 9 بجې. ما مخکې الساعة التاسعة ویلې، کله چې زر سره لګیا وي کنه نو هغه بیا دې ته سوچ نه وي چې داسې دا مراعات کړي، خو اصلا الساعة التاسعة لوستل کېږي. الساعة العاشرة 10 بجې. الساعة الحادية عشرة 11 بجې. الساعة الثانية عشرة 12 بجې. التدريب الأول: ارسم عقارب الساعة بحسب الوقت المطلوب. عقارب دا عقرب په اصلي کې لړم ته وایي په عربي ژبه کې، او عقارب د لړم جمع ده. وګورئ ډیر مهمه ده چې دلته موږ عقارب لړمانو ته نه وایو، دغه د ساعت د ستنې چې دي یو وړه ستنه ده هغه د ساعت وي، یو لږ غټه ستنه وي هغه د منټ وي، یو د هغې نه پسې غټه وي د ثانیې وي، همداسې خوځېږي که نه ځي. نو دلته چې دي دغه ستنو ته موږ په عربي کې څه وایو؟ عقارب. او هغه ستنه چې تار پرې اچوي هغې ته ابرتون وایو، الابره ستن. او دې ستنو ته چې دی په عربي ژبه کې عقارب الساعه وایو، یعنې د ساعت ستنې. دلته اوس سوال دا دی چې دا د ساعت ستنې رسم کوي. عموما د بجو د معلومولو لپاره به دلته دا خبره نه وي، خو البته اصلي نقطه دا ده چې دغه د وخت معلومول عموما د کمو عمر ماشومانو لپاره وي، هغوی عموما ساعت رسمولو ساعت هغه. دلته وګورئ الساعه الخامسه، الرابعه، الواحده، دا به وګورئ هر څو بجې چې وي هغلته به ستن رسم. مثلا الساعه الرابعه دی، دلته به دا ستن یو په 4 بجو وي او بله به په 12 بجو وي. التدريب الثالث: انظر إلى الساعة وقل الوقت. دا نو ستاسو تمرین دی، دا باید حل کړئ. ساعت ته وګورئ او څو بجې چې وي هغه به ووایئ. دا سټاپ کړئ، بجې ووایئ په عربي کې البته، او بیا دا اپلای کړئ چې تاسو صحیح ویلی که نه. الساعة العاشرة، الساعة الثانية، الساعة التاسعة، الساعة الثانية عشرة، الساعة السادسة، الساعة الثامنة. يوصلوا 9 صفحة تزو. خو براتلون کې درس کې نكتفي بهذا القدر من الدرس ليومنا هذا، ونلتقي إن شاء الله في الدرس المقبل، وإلى اللقاء القادم. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.